بسم الله الرحمن الرحیم. نن لسم درس ده د CSS. د CSS په لسم درس کې نن موږ په CSS باکس ماډل باندې خبره کوو. CSS باکس ماډل چې ده، د CSS باکس ماډل وایي چې دا یو اساسي یا فنډامنټل کانسپټ ده چې موږ ته تشریح کوي چې څنګه یو الیمنټ په ویب صفحه کې ځای په ځای سي. یو الیمنټ د په کومه طریقه باندې، یعنې په څه ډول باندې په یوه صفحه کې ځای په ځای سي. په دغه کې وایي کله چې یو الیمنټ د په صفحه کې ځای په ځای سي، بیا هغه الیمنټ چې ده که د باکس په شکل باندې وي څو شیان ځان سره لري. یو دا ده چې کنټینټ محتویات ځان سره لري، بیا د دې پیډینګ ساحه مشخصوي، بارډر یې مشخص وي او مرجن یې مشخص وي. نو د دې لپاره چې موږ د باکس ماډل هغه ټول لیاوټ کنټرول کوو، یا لیاوټ د په څه ډول باندې وښکارېږي، یا الیمنټ د په څه ډول باندې ښکاره شي، هغه ضرور ده چې موږ د باکس ماډل په کنسپټ باندې پوه یو. باکس ماډل چې دا کنسپټ چې دي، یو دا ده چې کنټینټ دی، فیډینګ ده، بارډر ده، او بل چې ده مرجن ده. اوس احیانا تاسې فکر وکړئ چې دا تاسې سره یو باکس ده، یا عموم کې دغه تاسې سره چې ده یو باکس ده، دغه ټول صحیح ده. په دې باکس کې چې دغه لیکنه چې ده، دا لیکنه هغه که دا لیکنه ده یا دا لیکنه ده، دا ټوله لیکنه چې ده دا مثلا کنټینټ محتویات دي، دې ته کنټینټس ویل کېږي. اوس که دغه یو بارډر فرض کړو، نو دې بعد وبښئ که دا اوس یو باکس فرض کړو، نو دغه بیا د دې الیمنټ راځي. او که دا باکس فرض کړو، نو بیا دغه د دې باکس چې راځي الیمنټ راځي، صحیح ده. او که دا دواړه چې دي دې عمومي دې ته فرض کړو، نو بیا دغه دواړه لیکنې چې دي، همدغه ټایټل او همدغه نور لاندې، دا دواړه بیا د دې باکس چې راځي کنټینټ یا محتویات راځي. بل چې دا پیډینګ ده، پیډینګ چې ده، پیډینګ چې ده د دې محتویاتو او د بارډر ترمنځ کومه ساحه ده، دې ته پیډینګ ویل کېږي. فرض مثال دغه اوس کنټینټ سو او دا بارډر سه، بارډر او د دغه ترمنځ دغه سپینه ساحه چې ده دا اوس پیډینګ سوله، دې ته پیډینګ ویل کېږي. او مرجن چې ده، مرجن وبښئ بارډر چې ده، بارډر په دغه کنټینټ یا محتویاتو باندې راڅرخېدونکی یا د ګرځېدونکې ساحه چې ده دې ته بارډر ویل کېږي. اوس دغه ټوله ساحه چې ده، دغه ساحه دې ته بارډر ویل کېږي، صحیح ده. اوس که دغه زه فرض کړمه دې شیپ ته راسمه، دې ته بارډر زه مشخص کړم چې تاسو په دې باندې هم پوه شئ، او دې ته هم راسمه بارډر مشخص کړم، صحیح ده. اوس که تاسې فرض کړئ دلته دغه هم ځان سره واخیسته، صحیح ده. ګوره دې هم ځان سره بارډر واخیست، دې هم ځان سره بارډر واخیست. اوس دا د دې باکس بارډر ده او دا د دې باکس بارډر ده، صحیح ده. نو دا چې سو دا بارډر سو. مرجن چې دا مرجن د بارډر نه د باندې ساحه ده. اوس دا د موږ سره باکس ده، دا دې نه باندې ساحه چې ده مثلا دغه ساحه ده، دې ته مرجن ویل کېږي، صحیح ده. یا د دوه هغه ترمنځ، د دوه الیمنټونو ترمنځ، د دوه باکسونو ترمنځ باندنۍ ساحې ته څه ویل کېږي؟ مرجن ویل کېږي. فرض مثال دا یو هغه د باکس ده، د موږ سره دا بل باکس ده، صحیح ده. د دې دواړو باکسونو ترمنځ کومه فاصله چې ده، دغه فاصله، دا لږ فاصله، دې ته څه ویل کېږي؟ مرجن ویل کېږي. دا مرجن ته په کومه اندازه راوړې هغه ټاکلی شي. اوس دا مرجن په دغه اندازه، د دې باکس او د دې باکس ترمنځ دغه ساحه چې ده، دا د بارډرونو د باندې ساحه، دې ته مرجن ویل کېږي، صحیح ده. خدای دې وکړي چې تاسې به په پوه شوي یئ. نو اوس په هغه باندې کار کوو. په لومړی موږ په بارډر باندې کار کوو. تاسې بارډر وپېژنده چې بارډر څه شی ده. اوس که دې باکس ته موږ اشاره وکړو، دا باکس ده، دا عمومي دا بارډر ده، او دا بارډر د هر څه لپاره کېدلی شي، صحیح ده. نو راځو لومړی په بارډر ویت یا بارډر سټایل باندې به کار وکړو، صحیح ده. لومړی به په بارډر سټایل کار وکړو، بیا به بارډر ویت ته راسو، صحیح ده. نو راځو دلته، او فرض مثال دا ختمو ترې، کنټرول ایس سیو کوئ، بیا راځو دغه ریفریش کوو، نو دا ټوله ختمیږي، صحیح ده. نو اوس پاراګراف پاتې سو. پاراګراف ته که ته غواړې چې بارډر ورکړې، پاراګراف ته هم بارډر ورکولی شي، صحیح ده. را به سو پاراګراف ته بارډر ورکړو، نو زه به ورته وایم چې بارډر سټایل، بارډر سټایل دې په کوم ډول راسي؟ زه ورته وایم چې سولیډ دې راسي، صحیح ده. کنټرول ای سیو کوئ،
د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو نو په دې هر یو پاراګراف باندې څه راګرځي یو بارډر راګرځي صحیح ده که دلته موږ راسو موږ سره څو پاراګرافونه دي د هر پاراګراف باندې بارډر راځي صحیح ده که موږ وګورو دلته ګوره موږ سره څو پاراګرافونه دي یو پاراګراف دغه ده صحیح ده بل پاراګراف بیا دې ځای نه شروع کیږي دلته کلوز کیږي صحیح ده بیا دې ځای نه شروع کیږي دلته کلوز کیږي بیا له دې ځای نه شروع کیږي دلته کلوز کیږي بیا له دې ځای نه شروع کیږي دلته کلوز کیږي یعنې څو پاراګرافونه دي د هر یو پاراګراف ځان ته الیمنټ ده هر یو پاراګراف چې ده ځان ته الیمنټ ده که ته په دوه باندې غواړې بیا هغه آیډي ورته مشخص کړه مثلا زه دلته آیډي ورته مشخص کوم یا کلاس دلته ورته لیکم چې اف آی مطلب فرض سو صحیح ده بیا د دوهم کلاس سو دې ته هم انتخابوم اف آی یوازې په دغه دوه باندې زه بارډر راوړم صحیح ده په نورو یې نه راوړم نو بیا به موږ راسو سی اس ایس ته په سی اس ایس کې به دلته ځان ته هغه جوړ کړو صحیح ده بیا به ورته ولیکو چې اف آی دې باندې چیکه border style is equal to dash دا به دې ځای نه سولید ختم کړو صحیح ده نو یوازې به اوس په کوم باندې راسي کنټرول ایس یوازې په دغه دوه باندې به راسي دا دوه پاراګرافونه باندې صحیح ده خو راځو موږ بیرته بیا د کوو کنټرول زیډ کوو په ټولو باندې غواړو صحیح ده په ټولو باندې چې غواړو همغه ټول پاراګراف ته چې لیکو بارډر سټایل لیکو نو اوس بارډر سټایل موږ چې ورته انتخاب که سولید ورته انتخاب که سولید د همغه عادي خط ده صحیح ده چې دلته راځي نو د دې بارډر سټایل لپاره نور هم ځینې ویلوګانې شته بارډر سټایل لپاره نن که موږ انتخاب کو بیا هیڅ نه راځي که سولید انتخاب کو بیا همدغه شان خط راځي که ډاټ انتخاب کو بیا ټکي ټکي راځي که ډیش انتخاب کو بیا د ډیش شکل راځي صحیح ده مثلا زه دلته ډاټ انتخابوم صحیح ده کنټرول ای سیو کوئ بیا راځو دغه ریفریش کوو نو دا چې راځي ډاټډ راځي صحیح ده که زه ورته وایم چې دا ډیش که کنټرول ای سیو کوو نو دا بیا چې راځي ډیش راځي صحیح ده او که زه ورته وایم چې دا د موږ سره ډبل که صحیح ده بیا دوه خطونه راځي هر وي ته دوه خطه راځي صحیح ده ګوره بیا دوه خطونه راځي او یا مثلا موږ ورته وایو چې دا ګرو که ریچ که ان سیټ که آوټ سیټ که هایډن که صحیح ده ګرو ریج دا به موږ ګورو نو دا موږ ته ورته وایي چې دا ګرو که ګرو ګوره لږ ځان سره سوری اخلي صحیح ده دا د ګرو حالت دي او که دا ورته وایي چې دا موږ سره ریچ که نو بیا دا د ریچ حالت ځان سره اخلي نو که ورته وایو چې دا ان سیټ که نو دا ان سیټ راځي صحیح ده ان سیټ لږ داخل ته راځي آوټ سایډ بیرته لږ د باندې راځي نو دا راځو ریفریش کوو دا اوس ان سیټ راغی ان سیټ دغه هغه چې ده د اوس په دې حالات باندې راغی صحیح ده که دا ورته وایي چې دا موږ سره آوټ سایډ که آوټ سیټ که نو دا بیا د موږ سره آوټ سیټ راځي صحیح دا اوس لاندې ښکته طرف ته راځي نو دا اوس د هر یوې ښکته طرف ته راغی دا آوټ سیټ حالت دا شی مختلف هغه په ویلوګانې تاسې کولی شئ چې دې ته ورکړئ صحیح ده که هایډن مو کوو ورته هایډن بیا دا پټیږي هېڅ بارډر به وي ورته خو پټ به وي ښکاره به نه وي صحیح ده دا تاسې اوس کولی شئ چې هر سایډ ته هم انتخاب کړئ مثلا ورته وایي چې بارډر باټم سټایل باټم طرف ته دې کوم سټایل واخلي یا ټاپ طرف ته دې کوم سټایل واخلي یا لیفت طرف ته دې کوم سټایل واخلي یا رایټ طرف ته دې کوم سټایل واخلي هر طرف ته هم ته کولی شئ صحیح ده نو بیا دا هغه ورته ورکوو ویلو نو ورته لیکو چې بارډر رایټ ډیش سټایل زه ورته وایم چې دا د ډیش راسي نو یوازې ښي طرف ته به د ټولو بارډر چې راځي ډیش راځي یوازې ښي طرف ته ګوره د ټولو بارډر چې راغی ډیش راغی که زه ورته وایم چې دا باټم ته راوله صحیح ده یا ټاپ ته راوله نو دا به اوس ټول ټاپ خواته چې راځي ډیش راځي
نو اوس دا ټول ټاپ طرف ته ډیش راځي. صحیح ده. نو همدغه شان تاسې باټم او لیفټ هم ورکولی شئ او هغه ویډیوګانې چې مخکې مو ورته انتخاب کړلې هغه هر یو ورکولی شئ، که ډیش ده، که ډبل ده، که ډاټ هیټ ده، که ان سیټ آوټ سیټ ده وغیره نور. صحیح ده. اوس راځو وایو چې بارډر ویت چې شی ده. بارډر ویت چې ده د دې سایز ترې مراد ده. سایز چې ده موږ یې په دوه ډوله قیمتونو باندې ورکولی شو. تاسې کولی شئ چې پکس سپیسیفیک لینت هم ورکئ، مثلا 2 پکسله، 3 پکسله، 4 ای ایم، 5 ای ایم، دا خو موږ مختلف یونټ ویلي وو، د هر یو یونټ په اساس تاسې ورکولی شئ. صحیح ده. او د کیورډ په اساس یې هم ورکولی شئ چې مثلا تین لږ د نری وي، میډیم دی وي، تک دی وي لږ. صحیح ده. په دې ډول باندې هم تاسې ورکولی شئ. مثلا زه راځمه د براسو بارډر سټایل به ټول عمومي ته واړو. صحیح ده. بارډر سټایل او دا به سولیډ کو. صحیح ده. اوس به کنټرول ایس کو، سیو به کو، دا به موږ ته هماغه سولیډ ښکاره کېږي. صحیح ده. نو اوس به په ویت باندې کار وکړو. موږ ورته وایو چې بارډر ویت، بارډر ویت دې څومره راسي. که تاسې پکس سپیسیفیک لینت ورکوئ، مثلا زه ورته وایم چې 10 پکسله. صحیح ده. یا دا به لږ لوی کړو، غټ به یې کړو چې ښه معلوم شي، 20 پکسله به یې کړو. صحیح ده. نو دا اوس چې راځي د هر یو 20 پکسله بارډر راځي. صحیح ده. که دا تاسې هر سایز ته ورته انتخابولی شئ. که دې په ځای باندې تاسې پکس سایز نه ورکوئ، سپیسیفیک سایز، نو بیا تاسې تین او تک هم ورکولی شئ یا میډیم هم ورکولی شئ. مثلا زه ورته وایم چې دا د تین نری دې راسي. صحیح ده. دا کنټرول ایس یې کوئ، ګوره دا لږ نری راغی. خو که ورته ووایو چې دا د تک راسي، نو دا بیا تک راځي ځان سره، لږ غټ راځي. صحیح ده. ډبل راځي. او که دا ورته ووایو چې دا د میډیم راسي، نو بیا د دې دواړو منځنی حالت غوره کوي. صحیح ده. نو دا اوس په دې حالت کې میډیم سو، نه تین سو او نه تک سو. که د خپلې خوښې سایز غواړي، هماغه بیا د سپیسیفیک لینت ورکولی شئ د پکسل یا د ایم په اساس باندې، نو هغه په اساس باندې بیا تاسې انتخابولی شئ. په دې کې هم هر طرف هم مشخص کېدلی شي. مثلا تاسې ورته وایئ چې بارډر ټاپ ویت دی څومره راسي، ان 4 طرفونه تاسې مشخص کولی شئ ورته. صحیح ده. چې بارډر ټاپ ویت دی، دلته به دا لږ غټ کړو چې ښه ښکاره شي، مثلا 12 پکسله راسي. کنټرول ایس سیو کړو، بیا راځو دغه ریفریش کوو، نو ټاپ طرف ته به یوازې چې راغلی وي، دا به غټ راغلی وي. که دا ورته ووایو چې نه، دا د ټاپ طرف ته غټ نه راځي، دا د لیفټ طرف ته غټ راسي. صحیح. دا کنټرول ایس کو، بیا راځو ریفریش کوئ، نو دا یوازې دغه لیفټ طرف ته څنګه راځي، غټ راځي. نو 4 طرفونه ویډیوګانې د دې ځای نه هم تاسې ورته مشخص کولی شئ. بل پراپرټي د موږ سره کلر ده. صحیح ده. کلر تاسې کولی شئ ویډیوګانې هماغه د آر جي بي په اساس ورکړئ، یا د آر جي بي اے په اساس ورکړئ، یا د ایچ سی ایل په اساس ورکړئ، یا د ایچ سی ایل اے په اساس ورکړئ، یا د هیکزیمل ډیسیمل په اساس ورته ورکړئ، یا د نیم یا کیورډ په اساس ورته ورکړئ. د هر یو په اساس تاسې کولی شئ چې دغه ویډیوګانې ورته انتخاب کړئ. اوس مثلا زه راځمه ورته وایم چې بارډر کلر، بارډر کلر دا د ما سره ریډ وي، نو دا اوس ما د بینیم په اساس باندې وکړه. صحیح ده. نو زه راځم دغه ریفریش کومه، دا ټول زموږ سره ریډ راغله. ځکه تاسې د آر جي بي اے یا د آر جي بي اے په اساس، یا د ایچ سی ایل په اساس، یا د هیکزاډیسیمل په اساس هم ورته انتخابولی شئ. او که زه ورته وایم چې یوازې ټاپ خواته ما ته هغه راوړه، نو بیا دغه ځای کې ټاپ مشخص کوو. صحیح ده. یعنې 4 طرفونه موږ ورته مشخص کوو. که ټاپ وغواړو ټاپ، که لیفټ وغواړو لیفټ، که رایټ وغواړو رایټ. دا هم تاسې کولی شئ. زه ورته وایم چې یوازې ټاپ طرف ته دې موږ ته ریډ راسي، نو دا که ریفریش کړو یوازې ټاپ طرف ته څنګه راځي، دا زموږ سره ریډ راځي. همدغه شان 4 طرفونه تاسې له دې ځای نه مشخص کولی شئ ورته. بل زموږ سره بارډر پراپرټي په لنډه طریقه باندې تاسې کولی شئ چې په لنډه طریقه باندې بارډر پراپرټي وکاروئ. صحیح ده. مثلا زه دغه ټول نه غواړم، یوازې په لنډ ډول غواړم چې ویې لیکم، نو راځم بارډر لیکم. صحیح ده.
او دې بارډر ته زه اوس ویلو انتخاب کوم چې ویلو دې مثلا ځان سره 2 پکسله واخلي. صحیح ده. یا ورته وایم چې دا دې 8 پکسله واخلي چې لږ ښه ښکاره شي، غټ ښکاره شي. او بل زه ورته وایم چې دا د ډیش راسي. صحیح ده. بل زه ورته وایم چې دا د بلو راسي. او دغه مختلف ویلوګانې په دې کې څنګه کولی شي تطبیق کولی شي، هغه که ډیش ده که څه ویلوګانې مې چې مخکې ویلې دا ټول. صحیح ده. هر یو تاسې په دې باندې تطبیق کولی شي. اوس دا یو هم له دې ځایه نه غواړم، دا ټول ختمومه. صحیح ده. نو د بارډر مربوطه دا ټول څنګه کومه ختموم. نو بیا زموږ سره همدغه د بارډر شارټ لنډې طریقې اساس چې دا موږ کارو دا په دې باندې امپلیمنټ کیږي. اوس ټول ختمیږي، یوازې همغه چې موږ کوم کارولی د شارټ طریقې نه همغه څنګه سو دلته تطبیق سه. یعنې تاسې کولی شئ چې په لنډه طریقه باندې هم دې ته ټولو ته ویلوګانې ورکړئ، یوازې بارډر ولیکئ، لکه څرنګه هم چې په بیکګراونډ کې بحث کوو. صحیح ده. اوس مثلا دا سولیډ ډیش نه غواړئ، زه غواړم چې سولیډ ورکړم. صحیح ده. او دا 8 پکسله بیخي ډېر ده، ورته وایم چې 3 پکسله که کنټرول ایس سیو کوئ، د دې نه وروسته راځو نو دا په دغه طریقه باندې راځي. صحیح ده. دلته موږ دا ورته ورکړی ځکه یې کلر ځان سره وانخیست. نو باید سپیس وي، سیمیکالن نه وي. نو اوس بېرته کلر څنګه کړو ځان سره واخیسته. بل د بارډر راډیوس ده د موږ سره. بارډر راډیوس چې ده، بارډر راډیوس که چېرته موږ وغواړو د بارډر کونجونه یا د کارنرز چې دي دا راوند یا ګرد یې راوړو، نو موږ د بارډر راډیوس په اساس باندې کولی سو. اوس مثلا زه راځم دلته ورته وایم چې بارډر راډیوس د څو په اندازه باندې، د 20 پکسله په اندازه باندې کنټرول ایس کو. د دې نه وروسته راسو دا ریفریش کو. نو دا کونجونه تاسې اوس فکر کوئ دا خو اوس سیده دي که نه، دا به اوس څنګه سي، دا به اوس ګرد سي. صحیح ده. اوس ګوره دا کونجونه څنګه راغلل، د ټولو د 20 پکسل په اندازه باندې ګرد راغلل. او که اوس د بارډر راډیوس خو ما یو ویلو ورته ورکړی، یو ویلو چې کله تاسې ورته ورکړئ دا په 4 طرفونو باندې تطبیق کیږي. اوس دغه ټاپ سو مثلا یا باټم سو، یا دغه ټاپ لیفت سو یا باټم لیفت سو، دا ګوره په ټولو باندې څنګه شوی ده تطبیق شوی ده. که تاسې 2 قیمتونه ورته ورکئ چې یو د مثلا 10 پکسله راسي او بل د 20 پکسله راسي. که 2 قیمتونه ورته ورکئ، دا لومړی قیمت د چې معنا ورکوي د پورتنیو معنا ورکوي، پورته او ښکته. او دوهم د چې هغه مفهوم ورکوي، دویم بیا د لیفت او د رایټ. صحیح ده. کنټرول ایس سیو کوئ، نو راځو دغه ریفریش کوو. صحیح ده. ګورئ تاسې فکر وکئ دا بیخي غټ ده، ډېر تاو شوی ده، او دا کونج یې ډېر تاو شوی ده. صحیح ده. او دا کم چې تاو شوی ده، دا کونج یې کم تاو شوی ده، دا کونج یې کم تاو شوی. لومړی قیمت چې و هغه 10 پکسله و، 10 پکسله چې دي هغه د دغه مثلا ټاپ سي او رایټ سي، ټاپ او لیفت، چې لیفت سي او ټاپ پورته دي سي. بلې چې ده کم چې ده باټم دی وي خو رایټ دی وي. صحیح ده. او که چېرته 3 قیمتونه وي، صحیح ده، مثلا زه یو بل راځم 3 قیمتونه ورته ورکړم. په 3 قیمتونو کې د لومړی قیمت د ټاپ مفهوم لري، دغه دوهم قیمت د لیفت او د رایټ مفهوم لري، او دریم یې د باټم مفهوم لري. دریم یې د کوم یو مفهوم لري؟ د باټم. که راسو دغه ریفریش کړو، ګوره دا بیا په دې طریقه باندې راغی. صحیح ده. دا هر یو کې تاسې وګورئ، هغه اول یو چې ده هغه رایټ ده، هغه کې ټاپ رایټ. صحیح ده. بیا یې دوهم یو چې لږ ډېر دغه او دا سیم ده. صحیح ده. نو لیفت دویم چې ده د لیفت او د رایټ مفهوم افاده کوو، او اخري یو چې ده د باټم، دغه بیا د باټم ده. صحیح ده. که 4 ویلوګانې وي درسره، 4 ویلوګانې، نو مثلا 50 پکسله زه ورته ورکوم. که 4 ویلو اولې چې ده هغه اولې د ټاپ ده. صحیح ده. دوهمې بیا د رایټ ده،
درېیمې بیا د باټم ده او څلورمې بیا د لیفت راځي لیفت ده. ځکه ګوره اول د چې څه اول د ټاپ څه بیا د رایټ څه بیا باټم څه او اخري کې چې څه لیفت څه. کنټرول ای سیو کوئ. د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو نو همدغه رقم ګوره راځي دا یې ټاپ څه صحیح ده او دا یې بیا د رایټ څه صحیح ده دا یې بیا باټم څه او دا چې څه دا یې لیفت څه صحیح ده. نو دغه څلور واړه قیمتونه بیا په دې ډول باندې تاسې کولی شئ چې تطبیق یې کړئ. د نن ورځې لپاره درس همدومره بس ده. سبا لپاره به انشاءالله پیډینګ باندې بحث کوو او د اوس لپاره ښې چارې.